د کفارو د مکی دیبا د قیامت ورځ نه منله، انکار به کویل د آخرت ورځ پکې لاچار اوستې ده. اذا كنا عظاما وای چې کله منګه اډوکی وراسته شوي دسې اډوکی چې په ګوتو کې اډوکی راوالي او هغه میده میده شي، وای چې کله منګ دسې حالت ته ورسیږو نو په هغه حالت کې به بیا منګه څنګه خدای پاک را ژوندي کوي. عقلاً که دې خبرې ته سړی وګوري مشکل کار دی که نه؟ مشکل کار دی. د یو انسان مرګ او بیا د مرګ نه وروستو د هغه خاوره کېدل، د هغه اډوکې بالکل خاورې کېدل. یا مثلا دا هندوانو ته فکر وکړو دی چې خپل مړی راواخلي ویې سوځوي، نو اوس ته فکر وکړه دا سوځېدلې هیره د دې مړي دا چې کومه په اور باندې دا غوښه او اډوکې وسوځي که نه، او هغې نه کومه هیره جوړه شي سوځېدلې، دی چې دا هندوان په سمندر کې وغورځوي، سیند کې وغورځوي یا یې کوم بل ځای ته ور وغورځوي، نو هسې د انسان عقلاً دا خبره مشکل ښکاري سړي ته چې اوس دغه ایره چې کومه دی سوځولې ده دا انسان او دا ایره په سیند کې غورځولې ده یا یې صحرا کې غورځولې ده، دغه به خدای پاک څنګه را ژوندی کوي؟ څنګه به خدای پاک دی کې روح اچوي او بیا به دا اډوکي څنګه تیاروي؟ نو ګوره عقلاً دا خبره دغسې ده. نو کفارو د مکې به دا خبره د عقل نه بعیده ګڼله، ویل به چې دا یاره څنګه ممکنه ده چې اوس به دوباره انسان را ژوندی کېږي، بیا به حساب کتاب کېږي. نو بیا به د مذاق په طور باندې او د خندا په طور باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویله وایي ته چې د کومې ورځې یادونه کې موږ ته که نه، هغه ورځ به کله به واقع کېږي هغه ورځ راوله که نظر. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره علامات بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناستو، دا حدیث ما بار بار په ډیرو ځایونو کې مې ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مخې ته ناستو، د هغې په مجمع کې ناستو، په دې کې یو سپینې کپړې اچولې وي. یو کس راغی دې مجلس ته، لا یرا علیه اثر السفر، حدیث شریف کې راځي که نه؟ وایي چې لا یرا علیه اثر السفر، د سفر هیڅ اثرات پې نه ښکارېدل، تکې سپینې کپړې، ښایسته زلفې، مزیداره چهره. یو انسان چې سفر وکړي نو ظاهره خبره ده چې د سفر آثار د انسان په مخ باندې ښکاري. بیا په هغه زمانه کې نو په هغه زمانه کې خو 100% ښکارېدل، ځکه صحراګانې وې، دښتې وې او کچه لارې وې، داسې روډونه چېرته وو؟ داسې روډونه داسې انتظامات په هغه وخت کې نه وو، نه داسې ګاړی و چې د هغې شیشې به وخېږي او بس دوړه به د باندې بیا نه لګي. نو دوړه به هم لګېدله او بیا د اوښانو پیدل مزلې وې او کچه لارې وې. صحابه فرمایي لا یعرفه منا احد، هیچا نه پېژندو، یو چا هم نه پېژندو. د دې نه دا معلومېده چې دی د لرې ځای دی، د کوم بل ځای دی، ځکه مونږ پېژنو نه، او د سفر حسرات هم پرې نه ښکارېدل. عجیبه خبره دا وه. وایي راغی مجلس ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کېناست په مجلس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي مل ایمان، ایمان څه شی دی؟ د ایمان په باره کې ما ته لږ خبر بیان کا. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته داسې کېناسته، په دې روایت کې راځي، د مسند شریف روایت هم دی، بلا شی کتابونو راغستی دی چې د خپلې ګوډې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوډو سره ولګولې، ګوډو مبارکو سره. او کېناسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي وایي ایمان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان جواب ورکوي. بیا د احسان تپوس کوي، احسان څه شی دی؟ د احسان په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي. دغسې تپوسونه کوي حتی تر دې چې جبرائیل امین دی، دا جبرائیل امین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په ناشنا شکل کې راغلی. بیا تپوس کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، وایي ښځه د قیامت په باره کې راته ووایه چې قیامت کله دی؟ قیامت کله دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي چې ما اعلم من السائل، وایي ما المسؤول عنها باعلم من السائل، ما المسؤول عنها باعلم من السائل. وایي د چا نه چې تپوس شوی که او چا تپوس کړی دی، نو د چا نه چې تپوس شوی دی هغه د دې تپوس کوونکي نه په دې خبره ډېر زیات نه دی عالمه. یعنې ته زما نه ښه خبردار یې چې د دې علم د الله نه سوا بل چاته نشته، نو ما ته به څنګه علم وي؟ جبرائیل امین ته جواب ورکوي. نو جبرائیل امین ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ها البته د هغې دپاره علامات دي.
علامات د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم د په بشمار احادیثو کې په ګڼ شی روایتو کې او په ګڼ تعداد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علامات د قیامت دا ثابت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه روایت کې هم یو ځنې علامات د قیامت بیان کړی دي. هغه کې یو علامه د قیامت رسول الله مبارک دا ښایي وایي چې یو وینځه بخپل آقا وزیږي، یو وینځه ده هغه چې کوم اولاد وشي هغه اولاد به د دې آقا وي، هغه اولاد به د دې آقا وي. مطلب د دې حدیث دغه څه دی، د روایت کې دغه څه راځي. نو بیا په دې کې محدثین تشریح کوي وایي چې د دې څه معنا ده، قیامت ته قریب به څنګه داسې وینځه به وي چې هغه خپل آقا زیږي، خپل اولاد به د هغې آقاګان وي، دا به څنګه وي؟ نو په دې کې محدثین تشریح کوي وایي قیامت ته قریب به یو داسې وخت راشي چې اولاد به دومره نافرمانه شي، په مور او پلار باندې به داسې حکمونه کوي او داسې مخ به ورته ورګرځي. وایي چې دا خلک به ګمان کوي داسې چې دا مور او پلار د نوکران دي یا د وینځي او غلامان دي، د هغې په رنګه سلوک به ورسره کوي، د هغې په رنګه سلوک به ورسره کوي. یا ځینې محدثین بالکل اړول تعویل پکې نه کوي، وایي حقیقتا به همدغسې کېږي، قیامت ته قریب به بیا وینځي راځي او هغه وینځي به خپل آقاګان زیږوي. نو هغه پکې بالکل تشریح مشریح نه کوي. بیا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې نور علامات د قیامت بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې ان ترى حفاة العراة عالة رعاء الشاة، وایي ته به ووینې داسې خلک چې هغه ګډې بيزي سره وي، اشپونکې ځای ګډې بيزي چې سره وي، وایي دغه خلک به ووینې یتطاولون فی البنیان، د یو بل سره په آبادی باندې فخر کوي، یو به زما غټه بنگله ده بل به زما غټه بنگله ده. د ګړو بيزو والا ته وګورئ کنه دونه خچن خچن ګرځي، خیرن دای مونږ نشي کوله او داس نشي کوله، هیڅ په پابندۍ نه د دې د ژوند دی. نو چې په هغه زمانہ کې رسول الله مبارک وایي په دې زمانہ کې خو موږ ته خپل باندې ښکاری تاسو وګرځي په دې شپونکو پسې کنه د دې دومره د زلالت ژوندۍ ده، یو مونږ نشي کوله. ځنې شپونکي د سیدی بالکل د الله رب العزت ذاتم نه پیژني چې اوس الله هم لاشته، نعوذ بالله من ذالک. دسي عجيبه د دین نه لري خلق بم پکې اوویني په دې خلکو کې. دا ګور ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. په دغه خلکو باندې سم مهنت کول غواړي. زمونږ سره یو ملګری په دې دارالعلوم کې زما سره خواته کې ناستو ملک نومي کوچه د افغانستان ګرځیدل بده ډیر وخت پس په کور ته تلو، بیا به ما ته ویل وای چې اوس کور ته لاړ شم نو زبا یو څو هفته کور پسې ګرځم خپل کور پسې. وای پته راته نه لګي چې اوس په کومه علاقه دي، چې په چترال کې به وي او په پنجاب کې به وي، په کمزه ځکه دې ګرځي کمزه کې چې غیاګان یو وبډيري وي تساروي بوزي او بسنت سره او هغه به قصې کولې د خپل خلکو. وای زمونږ په خلکو کې بالکل نه څوک د منځ پہچان کوي او نه څوک د قران پہچان کوي، نه څوک پیغمبر پیژني، څوک د څه خلک پکې شته. وای زمونږ په خلکو کې نه کینه خبره ده، دا خلک د دین نه ډیر لري پراته وي. دا خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته قریب نږدې زمانہ کې با د دې آبادیان جوړ کې او ګرځي په اسلام آباد کې چې د دې څومره لوی لوی بنگلې دي. ما ته معلومه ده، ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي. ما په اسلام آباد کې وخت تیر کړی دی. په اسلام آباد کې ما ملګری خپل ذاتن او کوچیانو دا غي دومره لوی لوی بنگلې وي کنه چې یقیني د ډیر غټ مالدار سړی دسه بنگلې نه وي. نو خدای پاک ته دومره دولت ورکړي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ده. سورلس نیم سو کاله مخکې پیشنګوئی کړي، دا پیشنګوئی نن موږ خپل سترګو وینو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تطاولون فی البنیان، په آبادی باندې به فخر شروع کی، په آبادی باندې به فخر کوي. یو ګوي زما خسته کور دی، بل ګوي زما خسته کور دی، زما مزیدار بنگله ده، زما مزیدار بنگله ده. نو دا د قیامت علامات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه چې جبرائیل امین کله پاسې د لاړ، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام پسې ورولېګل، ته فرمایي چې ورشه علی بالرجل، مال دغه سړی راولې دا کم چې اوس دلته راغلی. صحابه کرام منډي جوړ کړلې، کوسي لټولې، هیڅ څوک نه ملاوېدل. غیب شو سړی راغو، کیناستو خبرې وکړلې او واپس لاړلو. صحابه کرام ډېر په تعجب کې شو، واپس راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله مبارک اخو نشته، هیڅ څوک نشته په کوڅه کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کې نه وای دا جبرائیل امینو، وانه جبريل، دا جبرائیل امینو
وای اتاکم راغلی او تاسو ته يعلم معالم دینکم تاسو ته تاسو د دین ځنې خبره خودلې چې سوال جواب بڅنګه کې نو مسلې ته پوس بڅنګه کې په کومه مسله نه پويږي نو په کوم انداز سبا ته پوس کې دای هغه ته یو تعلیم ورکو او د کوم سيزونو ته پوس پکې د فضولیاتو نه دا څنګه د چې سړی د یو مولوی صاحب نه مفتی صاحب نه ته پوسونه کوي اوس د دې خبرو په اړه کې ته پوسونه شروع کی چې هغه خبرې نه د دین سره مناسبت لري او نه خود څه محل نه موقع د مناسبت سره تعلق لري نو د دې مسلو په اړه کې پوښتنه کول چې کوم د انسان په ژوندۍ پسې خاص وي د انسان د ژوندۍ سره یو اهم کردار لري بلدا چې د دین یو مسله وي او بیا تاسو په کوم انداز باندې پاغه کې لهجه څنګه اختیارول ادب څنګه کول داغه چانه چې پښتنه کیږي نو د هغه خیال څنګه ساتل هغه ته په کوم شکل باندې کېناستل دا جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته ټول تعلیم ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور روایت داسې په ګڼ شمیر ثابت دي کنه پاغه کې رسول الله مبارک د قیامت علامات خودلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ده قیامت تقریب وی قتل وبالکل عام شي قاتل ته بدان نوی معلومه چې زدا مخکې قتل کوم نه په څه بنیاد قتل کوم ولی قتلوم او مقتول ته بدان نوی معلومه چې زه ولی قتلېږم تاسو فکر وکړئ کنه پنن سبا دور کې 100% هغه وخت شروع دی 100% 1% په کې کم نه یو ځم چې په 10% په اور سیوا مې په دې 100 باندې وګورئ د دې ایوب آباد نم بارته موزي دا اوس په نږدې وخت کې څومره عجیب واقعات راغله کنه صرف د یو موټر سایکل لپاره د یو موبایل لپاره د 500 روپو لپاره یو مسلمان ورور راپاسي او بل مسلمان ورور وجني نه ماپ کوي هیڅ اثر په نه کوي ګورئ ځنې خلک وایي چې دا غل چا جوړ کو دا ولی راپاسي دا ولی غلاته لاس واچو دا قتل ولی وکړو دا هغه که هر څه مجبوری دا مجبوری او سیټ تکا خود یو مسلمان ورور وینه تو یول پناه حق باندې دا کار څنګه دی دا هغه مال خړل هغه جدا مسله ده دا هغه وینه تو یول چې قرآن دا هغه په باره کې صفا اعلان کړی دی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا قرآن کې الله رب العزت فرمای چا چې یو مسلمان ورور په ناحق باندې اوجلو یو مسلمان ورور په ناحق اوجلو نو الله رب العزت فرمای دی به جهنم ته داخليږي او په دې جهنم کې به همیشه د پاره پروت وي خدایات ساتي پرې کې مفسرین یو قید لګای او چې د قتل ځان ته جایز ګرځولیو په ذهن کې د سویل چې دا زه ښه کار کوم جایز کار کوم او تو ګورې غل په دې باندې د افسوس او د ندامتیا فکر نه کوي ښه داسې نه وایي چې ما غلط کار وکړو ولې دا مخکې قتلو ما په نه خبره باندې ولې قتل کوما ولې د بل مسلمان رور وینه تو یوما دا فکر نه کوي هغه دا د قیامت لوی علامونه یو علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت تقریب په قتل عام شروع شي قتل عام شروع دی په هر ځای کې د هر چا ویني تویږي د انسان خپل ځان نه دی محفوظ په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قیامت تقریب په فحاشي عام شي وګرځي کنه په دنیا کې په کم ګټ کې چې ګورې کله مسلمانانو یو لوی ملک ولې نه دی چې پاغه کې څومره فحاشي څومره عریانی څومره بے پردګي عامه ده نو سړی تصور هم نشي کولای تصور چې کم خلک د جماعت او د مدرسې په دایره کې او د خانقاه او د مرکز په دایره کې بند دي کنه هغه خلک خدای پاک د ګناه نه لږ محفوظ ساتلي هغه خلک د ګناه نه محفوظ دي نو چې محض د جماعت نه بهر کېږي د مدرسې نه بهر کېږي د دینی خانقاه نه بهر کېږي یا د خپل کور نه بهر قدم دی بس په فتنه کې به واقع کېږي زه په زه فتنې زه په زه د شیطان جالونه خواره دي او زمونږ ایمانونه د کمی درجه دي زمونږ ایمانونه د دې درجه دي چې منګه یو غلط کار په خپل سترګو ووینو په خله وینا لري خبره ده من په ځل کې اوس بعضی وخت کې بد نه غنو منګلم هغه کار خوند راکې منګوي چې یار دا ډېر زبردست کار کوي مثلا یو
خبره ده کوم یو ملګری دې لګیا دی هغه ملګری لګیا دی او یو د ډمټوب او د فحاشي یو زمينه جوړ کړی دا کاغذ د واده موقع ده او کاغذ د سنت موقع ده کله هر څه موقع ده دا د قیامت د علامات دي کله هر یو شی موقع ده خو بل ملګری پزړه کې دا بد نه غني چیر دای ولې کړی بس خلک کوئی واده په ډنګ ډنګ خخکاری او مړې په جړه نو زمنګ د پښتنو په کې بیا متلونه هم دغه سي جوړ شوی دا د قیامت د علامونو لوی علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت بن قائميږي تر د هغه وخت پورې چې په عربو کې شرک شروع نشي په عربو کې شرک شروع نشي تاسو وګورئ کنه مخ کو ورځ کې د 13 هفته کې یا د بل هفته کې د عربو د شرک ورورو هغه زمينه برابرېږي ورورو عربو ته واپس شرک ورننوزي لګیا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عربونه د شرک د صفای کړي وا چې 360 بوتونه هغه په غزه باندې ټول ټوټه کلمات کړل ابراهيم عليه السلام سنت ژوند کا ها د عربونه يهود او وستل ټوله چې څومره مشرکانو دا ټول اخرج اليهود من جزيره العرب رسول الله مبارک فرمایل د عربو د جزیرینا ټول مشرکان او يهود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر کړل د حضرت عمر سے په دور کې په عربو کې یو يهودي یو مشرک نو پاتې حضرت عمر سے بالکل چکم پاتیو هغه به د اسلام لمن تاثر اخه او پاغي کې د اسلام حکمونه به منل مطلب کو ایمان به نه راوړو نو حضرت عمر سے پاغي باندې ټیکس اخه تاسو به ټیکس ورکوي سرکوزي ژوند به تیروي د عزت ژوند به نه تیروي په خپل مرزي بدل تنو سیږي د مسلمانانو په مرزي باندې بچلېږي نن بیا عربو ترورو يهود لګیا دي نوزي کله د بیت الله شریف په خوا کې تاویږي او کله روان دي د مدینه منورې په طرف باندې دا ټول د قیامت چې کوم علامات دي په تیزی باندې ظاهريږي په تیزی باندې ځنې علامات بداسلوي وي چې شاید قریب ده په نږدې وخت کې د عقل نه بعید خبره نه ده دلته په قرآن مجید کې په سوره معارج کې الله رب العزت فرمایي وایي چې د عذاب لري ویني د عذاب ته داسې تصور کوي چې دا لري دی خو الله رب العزت فرمایي ونراه قریبا مونږ ته نږدې ښکاري دغه ورځ د قیامت ورځ او دغه عذاب مونږ ته نږدې ښکاري بیخي مخې ته پراته دي نو زمونږ خو به دا ګمان وي چې لا ډېره موده ده مونږ خو لا اوس ماشومان یو بیا به غټېږو بیا به ودونه کوو بیا به بچي او بیا به کاروباري زمونږ خو دغه سوچ دی که نه خو د قیامت اندازه نه ده معلومه یو سړی دی داسې نه وي چې اوس قیامت چې راځي نو دا ټول علامات به ظاهرېږي د هغې نه وروستو به بیا قیامت قایمېږي دا د عامې معاشرې دا یو پرکوټی غونته کې د ځنې چا په ذهن کې دا خبره راځي چې دا دومره علامات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلي دي نو دا چې یو ظاهرېږي خو ډېر وخت به پکې لګي نو د دې ګارنټي به څوک مال راکړي چې دی به سبا ژوندی سبا خو لا لرې خبره ده که نه څوک به د دې مسجد نه ژوندی وځي د دې خبرې ګارنټي څوک ورکولی شي د یو ټماټر ګارنټي شته چې دی به کله خرابېږي په کوم وخت کې به خرابېږي کله د غورځولو قابل کېږي او کله د خوراک قابل وي د انسان د زندګۍ قیمت او د انسان د زندګۍ ګارنټي نشته روغ جوړ وي خلک وایي اقدمي بس په زړه باندې څه چلو شو را پرېوتو بس مړ شو روغ جوړ وي دغلته به روان وي بل به ولي مړ به شي روغ جوړ به وي روان به وي ګاډی به ووخي مړ به شي ډاکټر په څلورمه ورځ باندې دغه اټک پمپ سره خوا کې دومره زبردست هلک د دې افغانانو بار د کیمپ چرته څوکو په سم دم لاره باندې روانو په موټر سایکل بل ملګری مو سره ناست یو په فوټبال باندې اورخه یو هغه پاټک باندې شهید شو وفات شو نو ګوره د زندګۍ هیڅ وخت نه دی معلوم چې کله به ختمېږي نو چې د چا زندګۍ ختمه شوه د هغه قیامت شروع شو هغه ته بیا د نور څه ضرورت دی بس د هغه څه حساب کتاب شروع شو که د نور چا سره لا شروع دی او که نه دی شروع نو بس موږ خپل حساب ته ورکو شو که نه پهلانې تپوس به کېږي من ربک رب دې څوک دی نو که د رب سره په دنیا کې تعلق جوړ کړی و لرېوالی دې نه اختیار کړی د مسجد دشمن نه وې مسجد ته د جیلخانه نه ښکارېدله قرآن دته داسې کتاب نه ښکارېدو چې په هغې باندې زړه تنګېږي
نو ان شاء الله د دې سوالونو جوابونه ورکول دا به هیڅ مشکل نه وي مسلمان سړی ته، ځکه پیغمبر امت سره به الله تعالی ډیره نرمي کوي. د نور امتونو په نسبت باندې د دې امت سره د نرمۍ وعده دي، ډېر د نرمۍ وعده دي، خو په شرط د دې چې د الله سره په دنیا کې تعلق جوړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتونو باندې به عمل کوي، الله به کامیابی، الله به الله پیژني چې احکامات مني، پیغمبر به الله پیژني چې په سنتونو عمل کوي، او دین به الله پیژني چې د دین احکامات زده کې، دین به الله پیژني چې احکامات زده کې. پنځه منځونه په ورځ کې فرض دي، زکات، حج او دغه سي روزه او ورپسې دغه سي ذات چې څومره فرایض دي چې کم از کم د حرام او د حلال او د فرایض انسان ته معلومات وي چې حرام څه دي، حلال څه دي، فرایض کم دي، چې د دین انسان خبر وي. نو بیا چې تاسو خوشي ما دینو کا دین دي څه دي، نو بیا په اسانه باندې جواب ملاويږي چې الاسلام اسلام. خدای دې موږ په دغه سوال جواب کې کامیاب کړي او الله تعالی دې موږ ټول ناراضي شي، اخر خاتمه مو د ایمان سره نصیب کړي. امين. الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين.